کرکټ بورډ کې ولې جنجالونه پیدا شول؟ د عزیز الله فضلي اصلیت څنګه معلوم شو؟ آیا رښتیا هم د افغانستان د کرکټ ټول واک او اختیار د پاکستان په لاس کې شو؟ دا ټول پټ حقیقتونه په همدې ویډیو کې کتلی شئ، خو له هغه مخکې یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. د کرکټ بورډ اندوخر عادي خبره نه ده، بلکې د یو بنسټ نړول او په خلاص لاس د بادار په اشاره له افغانانو خوښي اخیستل دي. نړیوال دا هر څه ګوري او بې تفاوته به نه پاتې کیږي. عزیز الله فضلي پیژنم، یو مهال د طالبانو لیکو کې وو، بیا تیر حکومت ته تسلیم شو او د سولې پروسې سره یو ځای شو. څه وخت وروسته بیا د سولې عالي شورا کې د مشاور په توګه یې لوړ امتیازات اخیستل او په دې پلمه چې ګوند طالب جنګیالیو سره پیژنګلۍ لري، ځان یې د یو ډیر مهم سړي په توګه معرفي کوه او خپله چوکۍ یې په همدې شکل ساتله. مشل په کرکټ بورډ کې د فساد غلا قراردادونو کې د ونډې او د کرکټ اوسنۍ مافیا جوړولو په تور له چوکۍ لري شو. بخت مل شو بیا په اسلام آباد کې لوی سفیر وګمارل شو. دلته د کرکټ بورډ چوکۍ په سر اندوخر روان شو. عزیز الله فضلي د سلام رحیمي خواته ورغی. هغه مهال رحیمي د ولسمشر دفتر رئیس وو. د کرکټ بورډ لپاره یې طرحه وړاندې کړه. طرحه په دې شکل وه چې عزیز الله فضلي د قطر طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته برابروي او په مقابل کې به حکومت نوموړی د کرکټ بورډ په چوکۍ ګماري. فضلي د انس حقاني او سلام رحیمي ترمنځ یو هوایي لین جوړ کړ او رحیمي یې تیر ایسته. سلام رحیمي ولسمشر ته د قطري طالبانو سره د ناستې خبره وکړه او ولسمشر یې خوشحاله کړ. مقابل کې یې له ولسمشر د عزیز الله فضلي امر واخیسته او پر کرکټ بورډ یې سریښ کړ. له یوې خوا عزیز الله فضلي یو ناکام مدیر ثابت شو او له بل لوري د حکومت او قطر طالبانو ترمنځ ناسته برابره نشو کړای چې انجام یې د انفکاک تر سرحده ورسېد. کله چې جمهوریت چپه شو، هیڅ شی په میدان نه و. رئیس الوزرا خپله کابینه لا نه اعلان کړی چې ښاغلی عزیز الله فضلي کندهاري لونګۍ پر سر کړه، تسبیح یې په لاس کړي او د انس حقاني په ملتیا یې پر کرکټ بورډ حمله وکړه. د حقاني اول باډیګارډانو په زور له کوم امر او رسمي پروتوکول پرته د کرکټ بورډ په چوکۍ کېناست او کرکټ بورډ یې فتح کړ. پرون د کرکټ بورډ یو پخوانی لوبغاړی میرویس اشرف د بورډ مشر په توګه معرفي شو. له نیم ساعت وروسته د بورډ مطبوعاتي ټیم د ښاغلي اشرف معرفت خبر ړنګ کړ. حتما یو څه شته، یو لوري ته د حقاني پخوانی ملګری او بل لور ته میرویس اشرف ښکر په ښکر شوي. فضلي د خپل ځان خوښ ساتلو لپاره د بورډ او کرکټ خاتمې پسې راخیستې. که هر څه کیږي، مطلب دا سړی باید رئیس وي. اما دا هم بعیده نه ده چې طالبانو په لوی لاس د کرکټ ختمولو پسې راخیستې وي. وبه ګورو چې خبره کوم لور ته درومي. اما د کرکټ نړیوال نیت ته په کتو شاید همدا اندوخر د دې بهانه شي چې د افغانستان غړیتوب وځنډول شي او یو ځل بیا د نورو په تماشو کې خپله کاذبه خوښي وګورو. ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو چې دغه ویډیو مو تر اخره ولیده. د کرکټ په اړه تاسو هم خپل نظریات را سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو او په راتلونکو ویډیوګانو کې یې نشروو. تر بیا ښه وخت، خدای پامان.